سلامونه وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د غوی ثور ولسمه نیټه ده. د شمشاد خبري ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو پیل پر مهمو سرټکو. د حقانی شبکې او داعش تړاو څه دی؟ ملي امنیت د هغو عملیاتو ویډیو خپره کړې چې د دې ډلو ګډ مرکز یې له منځه وړی. این گروهی بود که تمام شهر کابل تحت پوشش خود قرار داده بود. د زندانیانو خوشي کېدل، هرکلی او اندېښنې دا پروسه باور رامنځته کوي، خو دا باور نشته چې خوشي شوي کسان د جګړې لیکو ته نه ځي. ګراف کله ښکته کله پورته ځي. د کرونا وایروس د خپرېدو په تړاو د خلکو بې پروایي او د روغتیا وزارت اندېښنې شته. د کیم د زړه عملیات راپورونه رد شول. 20 ورځې وشوې چې د شمالي کوریا ولسمشر نه ښکاري، نړۍ سره یې پوښتنې پیدا کړي. بشپړ خبرونه. زه الیاس منصور یم. ملي امنیت کابل کې د حقانی شبکې او داعش وسلوالو یو ګډ مرکز له منځه وړی دی. دا ځانګړي عملیات تېره شپه د ملي امنیت ځواکونو د شکردرې ولسوالۍ کوچکین سیمه کې کړي چې د حقانی شبکې او داعش یو ګډ مرکز پکې له منځه تللی. د عملیاتو پر مهال وسلوالو نښته کړې چې تر اوږدې نښتې وروسته 5 وسلوال وژل شوي او 8 نور نیول شوي دي. د ملي امنیت مسؤلینو سره هغې سیمې ته ځو چې تېره شپه ځانګړو ځواکونو د داعش ډلې او حقاني شبکې پر یو ګډ پټنځای برید ترسره کړی دی. په دې کور باندې ځانګړو ځواکونو سه شنبه د شپې 9 بجې عملیات پیل کړي چې د چهارشنبې تر سهار 9 بجو پورې دوام پیدا کړی دی. جګړه د داعش ډلې او حقاني شبکې د 3 ښځو په ګډون 15 کسانو پیل کړې وه او 15 وړه کسان یې وژل شوي. تېره شپه ملي امنیتي ځواکونو په دغه کور باندې ځانګړي عملیات ترسره کړ. په دغه کور کې داعش شتون درلود. موږ چې همدغه سیمې ته اوس راغلي یاستو، په دغه کور کې د یو شمېر داعش وسلوالو جسدونه معلومیږي چې پراته دي او همدارنګه د دوی په خبره یو شمېر کسان 8 کسان یې له ځانه سره بیولي دي، ژوندي په نورو سیمو کې همدغه سیمو کې نیول شوي دي او 3 ماشومان په همدغه کور کې دوی ژوندي نیولي. نه یوازې د داعش 15 غړي وژل شوي، بلکې په کور کې داسې مهم یو درنې وسلې موندل شوي چې فکر کیږي په کابل کې ډیری بریدونه له همدې کور څخه پلان کیږي. برای ما از دین رس وظایف تشریح شد. ما ساعت 9 بجه شب عملیات خود شروع کردیم که خیلی به همراه ما اینا مقابل شدن، خیلی جنگیدن تا 8 صبح ما یار از پادر آوردیم و از بین برد. دا ډله په کابل کې د وروستیو لویو بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي. این گروهی بود که تمام شهر کابل تحت پوشش خود قرار داده بود، مثل در تالیف ریاست جمهوری کندوخ شد و در مسجد مزوری شهید در سالگیریش. دلته د چاودیدونکو توکو، وسلو، واسکټونو دغې ډلې یو شمېر پرمختللي وسایل کمرې هم ترلاسه کړي. داعش ډله دومره په وسلو او مهماتو سمباله شوې وه چې آن له ډرون کامرې څخه پر ځینو بریدونو کې کار اخیسته. اوس همدغه کامره دلته هم پیدا شوې ده. دې کور کې له وسلوالو سره ماشومان هم و چې نیول شوي او یو خوندي ځای ته لیږدول شوي دي. وسلوالو طالبانو د جګړې لیکو ته د خپلو بندیانو ورستنېدل رد کړل او دا بندیان به خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي. دغه ډله وایي د جګړې لپاره ځواکونه لري او راخوشي شویو طالب بندیانو ته اړتیا نه لري چې خپلو لیکو کې وګماري. له دې امله د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو پروسې نیوکې دي چې شفافیت پکې نشته. دواړه لوري د بندیانو د تبادلې پروسه روانه ساتلې، خو یو له بله یې غوښتي چې دا بهیر چټک کړي. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو پروسه روانه ده، خو داسې دوه اړخیزه تفاهم نشته چې خوشي شوي بندیان به بیا د جګړې لیکو ته نه ځي او هیڅ لوری به ترې ګټه نه اخلي. طالبانو د سولې په خبرو کې امریکا ته ډاډ ورکړی که بندیان خوشي کیږي د جګړې لیکو ته به نه ځي. اوس طالبانو له خپل اړخه ډاډ ورکړ چې خوشي شوي بندیانو ته ضرورت نه لري د جګړې لپاره وګماري. اسلامي امارت په لیکو کې مجاهدین موږ کافي اندازه کې لرو، د مجاهدینو ته له زندان راوځي ضرورت نشته چې په لیکو کې بیرته استخدام شي. دوی به
چې چا نه تعلیم پاتې وي خپل تعلیمات په مخ وړي، څوک چې صحي ستونزې لري خپل علاج به کوي، خپل کورنیو سره به اوسیږي او عادي ژوند به کوي. افغان حکومت تر اوسه دا پوښتنه نه ده ځواب کړې چې د طالبانو له لوري خوشي شوي نظامي بندیان به خپلو دندو ته ورځي او که نه، خو له طالبانو یې غوښتي چې د بندیانو په روسیې تیزوالي ته پام واړوي. امنیت شورا باور لري که بندیان ازادیږي ورسره به بین الافغاني خبرو ته لار پرانستل کیږي. د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د چرخي پله له زندان 52 طالب زندانیان آزاد شول. څو کورونا سره مبارزه او په سوله کې پرمختګ وشي، د زندانیانو د آزادولو لړۍ به نن هم دوام پیدا کړي. پر طالبانو غږ کوو چې د برمته کړو ولسي او پوځي خلکو د ازادۍ لړۍ چټکه او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو افغان حکومت له کومې همغږۍ پرته د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړې ده، خو باور دا ده که د توافق له مخې ټول بندیان خوش شي نو سمدلاسه خپلمنځي خبرې پیلیږي او قاطع اکثریت به په کور کینی. واقعیت چې د بندیان هم ډېر ستړي دي په همدې اوسني وضعیت باندې د توافق ته د اهمیت نه ورکړو په صورت کې هم خوش شي. ما برداشت ده چې ډېر کمې فیصدي به جنګ ته وګرځي، قاطع اکثریت به په کور کینی. له دې سره بیا هم دا باور کم کیږي چې د جګړې اړخونه به له بندیانو څخه بیا د جګړې لپاره استفاده ونه کړي. نو له همدې امله اوس دا پروسه د شک او بې باورۍ سره مخ ده. د شفافیت خبره خو داسې ده چې هغه څوک چې د دولت نه خوشي کیږي هغه خو دغه د معلوم دی او مطبوعاتو ته ور معلوم کیږي او معلومیږي او دولت هم کولی شي چې لیستې واخلي. مګر هغه کسان چې د هغوی سره معلوم دي بندیان دي خوشي کیږي، هیچ چاته دا معلومه نه ده چې دا خلک معلمین دي خوشي شوي دي، که دا کوم جنرال او که دا کوم عسکر او که دا کوم منصبدار او که دا کوم څوک کوم افسر د اردو. د دې له کبله د سولې خبرې کاش کې داسې شوی وی چې شروع شوی وی او دوی مشترک یو کمیسیون جوړ کړی وی چې همدغه مشترک کمیسیون بیا د شفافیت خبره هم رامطرحه کړې وی چې ویني دونه طالبان خوشي شو په دې باندې دواړو طرفونو دغه وکړه، توافق وکړ. نیمګړتیا د دې پروسې هم دا ده. د جګړې د لیکو جنګیالي له جنګ ستړي ښکاري، خو اوس ټول انتظار د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته ده. هغه خبرې که بریالۍ شي نو جګړه به بنده او که ناکامه شي نو جګړه به دوام پیدا کوي. تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. کابل هغه ولایت دی چې د تازه پیښو شمیر پکې زیات دی او له دې سره هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته ورسید. له دې سره قطر هیواد له عامې روغتیا وزارت سره د شاوخوا $1 میلیون په ارزښت توکو مرسته کړې چې ورسره به خدمات زیات او ظرفیتونه لوړ شي. روغتیا وزارت افغانستان کې د کووډ 19 ناروغۍ د 108 نورو مثبتو پیښو خبر ورکړ. عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې 201 مشکوک سامپلونه ارزولي چې له ډلې 108 مثبت دي. عامه روغتیا وزارت وايي کابل او هرات دوه هغه ولایتونه دي چې د مثبتو پیښو شمیر پکې زیات دی. 24 ساعت گذشته 9 واقعه مرگ و میر داشتیم. از میان 168 واقع 67 مورد در کابل هست، 32 مورد در هرات، 14 مورد در کندهار، 4 مورد در پکتیا و 11 مورد ننگرهار. د عامه روغتیا وزارت معلومات ښیي په یوه شپه ورځ کې له کرونا 30 کسان رغېدلي او 9 مړه دي چې له دې سره د رغېدلو کسانو شمیر 458 او د مړیو 104 ته لوړ شو. تازه د قطر هیواد د یو بنسټ له لوري عامه روغتیا وزارت سره د څه باندې $1 میلیون په ارزښت د روغتیایي توکو مرسته وشوه چې له دې سره به ظرفیتونه لوړ او هغه سیمو ته خدمات واستول شي چې د ازمایښت لابراتوارونه نشته. هڅم پر دې ده چې د منابع اکثره لرې پرتو ولایاتو کې استفاده شي، مخصوصا فراه ولایت کې به موږ د PCR لابراتوار فعالو. له دې وړاندې هم روغتیا وزارت سره آسیا پراختیایي بانک او نړیوال بانک هم مرسته کړې چې د کرونا د مخنیوي په برخه کې به ولګول شي. ایران منلې چې یو ګډ پلاوی به له افغان مسافرو سره د ایران او افغانستان په ګډه پوله د شوي ناسم چلند څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ایران د دوی غوښتنو ته مثبت غبرګون ښودلی چې د افغانستان او ایران په ګډه پوله د یو شمېر افغان مسافرو سره بد چلند سیند ته اچول او وژل کېدل دي د ګډ پلاوي له لوري وڅېړل شي. خبرپاڼه کې د دغې څېړنې موخه حقایقو موندل، د پیښې عوامل پیژندل او د دواړو هیوادونو د راتلونکو پریکړو روښانه کېدل ښودل شوي. بهرنیو چارو وزارت د ایران د مثبت ځواب هرکلی کړی چې څېړنه به د لازمو اقداماتو او د عدالت د تامین سبب شي.
د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی وروستی شوی نه دی. د عبدالله ویاند وایي خبرې په جزئیاتو روانې دي چې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. هوکړه کې هر څه واضح دي چې په وروستي کولو سره به یې ارګ له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. دواړو ادرسونو ته نږدې کسان وایي چې خبرې پای ته نږدې شوې دي. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د مهال د کیدونکو هوکړې په جزئیاتو خبرې روانې دي چې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. د هوکړې جزئیات تر اوسه رسمي رسنیز شوي نه دي، خو یو لړ داسې مسایل شته چې په توافق کې د ثبات او همپالنې ټیم داخلي جنجال باندې اوښتي دي. د عبدالله ویاند وایي خبرې دوام لري او تمه شته چې په څو ورځو کې به نهایی شي. مذاکرات در راستای ختم بحران و ایجاد حکومت توافقی در روزهای اخیر پیشرفت‌های خوب داشته. کار و تلاش روی جزئیات توافقنامه حکومت آینده جریان دارد. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک ما شاهد نهایی کردن توافق باشیم تا بر اساس آن حکومت همه شمول و فراگیر ایجاد شود و این حکومت معقولیت ملی و بین‌المللی داشته باشد. ارګ د تازه پرمختګونو په اړه څه نه وایي، یوازې دومره وایي چې ولس به له ټولو جزئیاتو د جوړجاړي تر نهایي کېدو وروسته خبر کړي. د غیر رسمي ادرسونو د معلوماتو له مخې هوکړه کې د واک نیم په نیمه ویش، دوستم ته د مارشالۍ رتبه او د سولې په برخه کې عبدالله ته د پوره صلاحیت خبره مطرح شوې، خو تر اوسه په دې مسایلو وروستی توافق نه دی راغلی. نظر من آمریکایی ها عامل کشش بحران جاذبه دادن به بحران هستند. اگر نه مسئله آمریکایی ها اگر جدی باشه صراحت سفیر امریکا بره در جوزجان با جنرال سب دوستم صحبت بکنن و جای او را هم در قدرت تعیین بکنن، بیارن و قدرت تشکیل بکنن. مسئله به اثر چیز که اینقدر کشف قوس برش درست میکنن. د ښاغلي غني او عبدالله ترمنځ داسې مهال د جوړجاړي هڅې روانې دي چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پیل لپاره لازمه زمینه سازي نه ښکاري. نو که د دوی دوه په مابینځ کې یو ګډ حکومت جوړ شي او یو تړون امضا شي، نو موږ امید لرو چې هم د کرونا سره مبارزه وشي، هم د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي او هغه بندیان چې اوس په مابسونو کې ناست هغه مېله شي. نو خدای دې وکړي چې دوی ځله جوړ شي او افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. د دواړو لورو ترمنځ منځګړو هم هیلهمندي ښودلې چې خبرې په ښه لور روانې دي او کیدونکی تفاهم د خلکو په خیر ګڼي. په هلمند کې د تریاکو او انساني قاچاق جګړه ده، ځکه خو سخته او پیچلې یادېږي. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي په هلمند کې امنیتي وضعیت له پخوا خراب شوی او چارواکي په مهار کې پاتې راغلي. خو د هلمند والي بیا وایي په دغه ولایت کې وضعیت له پخوا ښه دی او د جرمونو ګراف هم ډیر راټیټ شوی دی. هلمند هغه ولایت چې د روخام ډبرې سربیره پکې د تریاکو او نورو نشهیي توکو قاچاق روان دی او تر ډیره د جګړې لامل همدا یادېږي. ولسي جرګه کې د هلمند وکیلان وایي په دې وروستیو کې دغه ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی او سیمه ییز چارواکي ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. خو ځینې نور استازي بیا وایي کلونه کېږي چې په هلمند کې جګړه ده او لامل یې هم د نشهیي توکو قاچاق دی چې پکې په لوړه کچه ترسره کېږي. بلکې دا د قاچاقبرانو یو قوي جګړه هم ده. بالاخره دا هلمند باندې تمویل شوې جګړه ده چې هلمند شریف هلمندیان د دې قرباني ورکوي. کلونه موږ پر چارواکو باندې غږ کړی دی چې د هلمند امنیت ته توجه وکړي، هلمندیانو ته توجه وکړي، د هلمند اوضاع ته توجه وکړي او یو ځل بیا هم غږ کوم په دولتي ادارو باندې چې د هلمند امنیت ته توجه وکړي. د هلمند وضعیت په بد حالت کې دی، ډیر خراب شوی دی اوس او هر شپه هر ورځ د ورځې قتل کېږي، ترول کېږي او د هلمند امنیتي کسان خصوصا والي ډیر بې کفایته خلک دي او وضعیت یې کنټرول کړی نه دی. دوی له مرکزي حکومت غواړي چې د وضعیت ښه والي لپاره دی د هلمند په مشرتابه کې بدلون راولي. نو رژیمور باید په دې کې عمیق فکر وکړي او زموږ اداره باید نور تغییر وکړي. دا حالت قابل د قبول نه دی او که چیرې ونه کړي نو بیا موږ په خپل ملت په کار کېږو. هغه وخت بیا د دولت لپاره د افسوس ورځ وي که موږ دا کار وکړو. خو د هلمند چارواکي بیا دا هر څه ردی او وایي چې د پخوا په پرتله په وضعیت کې بهبود راغلی. والي محمد یاسین وایي د هر ډول تروریستي او جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. د ولسونو ته اطمینان ورکوم
د پخوانه ډیر د جرمونو ګراف راټیټ شوی دی او نور هم کوشش کوو چې دا ګراف راټیټ کړو، خپل ولسونو ته امنیت وساتو او بعضې مغرضې کړۍ چې په آګاهانه یا غیر آګاهانه د دشمن په ګټه فعالیت کوي د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سرخندنې نه مني. زه دوی ته په کلکه وایم چې خپل د امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوازې دی چې تخریب کوي تر شا یې ودرېږي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي له ورکم اونۍ نه مخالفینو ګټه اخیستې وه او له هغې وروسته یې ځینې تحرکات درلودل، خو د امنیتي ځواکونو له لوري یې جواب ورکړل شوی چې له 100 زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. د سوداګرۍ خونې له عامې روغتیا وزارت سره د $1 میلیون په ارزښت د روغتیایي توکو مرسته وکړه. د سوداګرۍ خونې استازي وایي دغه مرستې په چین هیواد کې له افغان سوداګرو او محصلینو راټوله کړي چې ډاکټرانو ته یې پرې عاجل روغتیایي توکي رانیولي. توکو کې د کورونا د معاینې 15,000 کیټونه هم شامل دي چې عامې روغتیا وزارت به یې هغو ولایتونو ته ولیږي چې اړتیا یې ډیره ده. د صحي مرستو دغه برخه د سوداګرۍ خونې په همکارۍ په چین هیواد کې د افغان پانګوالو او محصلینو له لوري رالیږل شوي چې $1 میلیون ارزښت لري. سوداګرۍ خونه وایي دغه مرسته کې تر ډېره هغو ډاکټرانو ته وسایل رانیول شوي چې اړتیا یې درلوده. بسته شامل 5000 کیت‌های تشخیصی است، 1000 ماسک طبی هست، 200 پایه ترمامتر است، 3100 پایه محافظ شیشه‌ای صورت است و همچنین 2000 پایه عینک مخصوص برای اطباء و دکتران است، 20 پایه ماشین اکسیژن است و 2100 جور لباس محافظتی برای دکتران است. پانګوال د نورو مرستو ژمنه هم لري، خو د مرستو په شفاف او پر ځای مصرف باندې ټینګار لري. له عامې روغتیا وزارت یې غوښتنه وه چې دا مرستې دې پر ځای مصرف کړي. موږ تاسو ګورو په میډیا کې بعضې مشکلات شته، شاید هغه مشکلات چې په میډیا او خلک په بحث کې هغه نه وي په صحت عامه کې، ولې خلک کم مشکوک شوي دي، نو دوی ته اطمینان ورکړ شي چې د ستاسو د هغه ملت د هغه تجار او د هغه محصول پیسې ځای ته ورسیدلې. مکلفیت وزارت صحت عامه میدانم که ما در تمام پروسه توزیع و اولویت بندی به شفاخانه‌ها چی در مرکز چی در ولایات ما نماینده های شما را تا او دوستایی که وقت دارن و میتونن که ما سعیم شوند ما در حضور از اینا ای کار خواهد کردیم. د ولسی او مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیونونو استازو بیا دلته د حکومت په ناغېړۍ نیوکې درلودې، خو تر ډیره یې په عامه پوهاوي ټینګار وکړ. 12000 تست حال صورت گرفته، در 12000 تست ما 3000 مثبت داریم. اگر ما میتونستیم تا حالا مثال 500,000 تست میدادیم، تست میکردیم در کشورهای دیگه که ما میبینیم روزانه 10 تا 15,000 تست تا 20,000 روزانه تست میگیرن که اونا آمارشان بسیار بالاست. هنوز وزارت محترم صحت عامه و دولت افغانستان تر و برنامه و استراتژی قویتر تا فعلا ندارن، صرفا منتظر ازی هستند که باش که آب و هوا تغییر کنه یا شرایط جغرافیا چی تاثیری داره. ما فکر میکنیم که اگه در این رابطه توجه نشوه یک جفای بزرگ در حق ملت افغانستان است. سوداګرۍ خونه وایي د پانګوالو په مرسته یې تر اوسه $2.1 میلیونه مرسته راټوله کړې چې تر ډیره یې په اړمنو کورنیو ویشلې. جلال آباد کې بېوزله کورنۍ نیوکه لري چې وچه ډوډۍ اړمنو کسانو ته نه رسیږي. دوی وایي د دې پروسې په ناانډولۍ او ګډوډۍ کې د ناحیو او کلیو یو شمېر مشران هم ښکېل دي. خلک وایي که رښتینو اړمنو ته مرسته نه ورکول کېږي نو د حکومت دومره لوی تاوان بې ګټې دی. ولایتي چارواکي هم په دې برخه کې ځینې ستونزې مني. د اړمنو مرستې شتمن وړي. دا جلال آباد ښار کې د وچې ډوډۍ ویش بهیر دی چې ګڼ غریب ترې ناراضه دي. همایون د دوهمې ناحیې اوسیدونکی دی. دی په ورځ مزدورۍ خپله رکشه چلوي، خو تر هغې وروسته چې حالات نیمه قرنطین دی کار یې نشته. وایي د ګاونډ هټیوال پرې پور هم بند کړی، خو د دومره بېوسۍ باوجود هم د وچې ډوډۍ ویش کې نوم نشته. هغه وایي خبره د خپلوۍ او واسطې ده. روژه پخلی او دروغ درته نه وایي او که دننه کور ته ځئ کور هم د ستاسو په مخ کې دی. نو څه خپل ایمان نه خوارو چې په دې حقه روژه کې تاسو ته دروغ وایي چې موږ ته ورکړل شوی دی او هغلته ملک ته معلوم ده، میراو ته معلوم ده. نه وچه ډوډۍ موږ ته ورکړل شوی ده او نه اوړه موږ ته ورکړل شوی دی، نه کوم هېڅ نه کومک موږ سره نه دی شوی تر اوسه پورې.
جلال آباد کې ګڼ نور هم شته چې د وچې ډوډۍ ویش غیر عادلانه بولي او وایي هغو اړمنو ته ډوډۍ نه ورکول کیږي چې په دغه بهیر کې خپل خپلوان ونه لري. چمتالې نه کسان نومونه پکې لیکل شوي پرون موږ ویستلي ناحیې ته لاړو ولې وروره وایي دا تا ملک موږ ته دا نومونه راکړي ملک ته وایي ولې وروره وایي والا دا خو د مخکیني وړو قصه ده د وړو قصه نه وه د همدې قصه وه شپېته نومه چې دلته موجود نه لري لیکل شوي نو دا خو دلته نشته دي دا کسان نه یې موږ پېژنو او نه دې ساحه کې اوسېږي او نوم یې په هلته تایید شوی هم دی تللی دي هغه د نانبۍ کارټونه هم ورته راغلي دي. یو کورنۍ ته چې 5 یې ورکړي 6 یې ورکړي 10 یې ورکړي چې څوک یې یاران دي غونډولی ورکړي 3 او 4 نه دي ورکړي هر سړي ته 3 او 4 او 5 کارټونه یې ورکړي. چارواکي وایي د اړمنو لیستونو کې ورسره د ټولنې بېلابېلو مخورو مرسته کړې. دوی ځینې ستونزې مني خو وایي د حل لپاره یې کار کوي. دا نوملیکنه د یو پروسې له مخې ترسره شوې چې پکې علما کرام، قومي مشران، د ګذر وکیلان، د ناحیې امیرین او د سیمې مخور شتون لري. د ټولو د لاسلیک وروسته د کورنۍ غړي ته یا د کورنۍ مشر ته کارت ورکول کېږي د ډوډۍ. موږ نه ردوو چې ځینې ستونزې به وي خو د ورځ په اوږدو کې ستونزې حلیږي څومره چې زموږ تجربه زیاتېږي موږ ستونزو ته رسېږو. د ننګرهار سربیره د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د وچې ډوډۍ پر ویش نیوکې شته چې تر ډیره پکې د غریبو برخه نه ده شوې او د خپلوۍ او واسطې په اساس شتمنو وخوړه. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. د ولسمشر د فرمان له مخې تر دې وروسته د کرونا په اړه د عامه پوهاوي مسؤلیت اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل شو. د کرونا د خپرېدو سره یو ځای ډېر شمېر رسنیو او حکومت د خلکو په پوهولو کې خپل مسؤلیت ادا کړی خو د روغتیایي خدمتونو او اقتصادي ستونزو د حل غوښتنې کوي. د کرونا څخه د خوندیتوب د عامه پوهاوي مسؤلیت لومړی د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ادارې سره چې بیا د عامه روغتیا وزارت ته وسپارل شو او تر دې وروسته به عامه پوهاوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین خبري ناسته کې ویل حکومت باید د عامه پوهاوي لپاره ژر بودیجه ورکړي. معین وایي د اداري او مالی فساد زور ورته هلته معلوم شوی چې تر معینیت وړاندې کابل کې ترکاری خرڅوله. کار مشارکتی میان مردم افغانستان، رسانه ها و نهادهای مسئول منوط میشه. ما باورمند هستم که با این مشارکت فراگیر با کارشیوه ها و سازواره های جدید کاری پروسه آگاهی عامه را وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ از این به بعد مدیریت خواهد کرد. د وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 121 تلویزیونونه، 240 راډیوګانې، 311 چاپي رسنۍ او 23 فعال ویب سایټونه شته چې د همدې له لارې به خلکو ته د کرونا اړوند معلومات رسوي. برنامه‌های آموزشی و جاگذاری کتاب‌های PDF در سایت وزارت اطلاعات و فرهنگ را ما انجام دادیم تا شهروندان افغانستان بتونن کتاب را بخوانند. د کرونا په اړه خلکو معلومات ترلاسه کړي خو له دولت غواړي چې اقتصادي ستونزې دې ورحل کړي او روغتیایي خدمات دې برابر کړي. پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. هرات کې د 540 میلیونه افغانیو په ارزښت د کرونا دوره کې د کرنیزو او صادراتي محصولاتو د مدیریت تر عنوان لاندې بېلابېلې پروژې پرانیستل شوې. د هرات د کرنې ریاست مسؤلین وایي دغو پروژو کې 1000 بابه کشمش خونې، 200 د پیازو زیرمې، 100 د کرنیزو محصولاتو د وچولو ماشینونه شامل دي چې 12 ولسوالیو کې به عملي شي. چارواکي وایي د دغو پروژو د عملي کېدو په ترڅ کې به تر 90,000 ډېرو کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه رامنځته شي. دغه پروژو مالی لګښت د افغانستان دولت له لوري ورکول کیږي چې پر مال باید تر 90,000 زیاتو کسانو ته د لنډ مهال لپاره د کار کولو زمینه برابره شي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي د پروژو کې 1000 بابه کشمش خونې، 200 بابه د پیازو زیرمې، 100 بابه د زراعتي محصولاتو وچولو او لبنیاتو پروسس ماشینونه شامل دي چې 12 ولسوالیو کې به د 2 میاشتو په موده کې عملي شي. افتتاح پروژه های مدیریت محصولات صادراتی زراعتی در دوره کرونا می باشه که به ارزش 520 میلیون افغانی 1000 باب کشمشخانه، 200 باب ذخیره‌گاه پیاز، 100 پای دستگاه خشککن محصولات زراعتی در 10 ولسوالی 10 الی 12 ولسوالی ایراد تطبیق میشه به مدت 2 ماه. رحماني هیله ښیي چې د دې پروژو په عملي کېدو سره به هرات کې له یوې خوا د زراعتي محصولاتو د له منځه تللو مخنیوی وشي او له بل لوري به تر ډیره د بزګرانو ستونزې حل شي.
ولایتي شورا ټینګار کوي چې د دغه پروژو عملي کېدو کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي او مستحق کسانو ته ورکول شي. شما تمام دیقان‌های 19 ولسوالی ولایت هرات پرسان کنیم از هیچ اطلاعاتی ندارن، هیچ منفعتی از این ندیدن. برای یک تعداد افراد شاید به نفع از اینا تمام بشه و میگم خوبه که وقتی که دونورها کمک میکنه بعد به شکلی کمک صورت بگیره که نفع از او به تمام دیقان‌ها برسه. هرات والی وایي هڅه یې دا ده چې دې ولایت کې د زراعتي محصولاتو کچې لوړېدو او ساتلو لپاره ګڼ پروګرامونه عملي کړي. که شما چه وقت کدام محصول به دست میایه و برای هر کدام از ما چی رقم برنامه‌ریزی بکنیم که یک اینا ضایع نشه، قیمتی در بازار کنترل بشه، به وقت به مارکت برسه، پروسس بشه، حفظ بشه، صادر بشه و کار بیافرینه. فراموش نکنیم که ما سر از این بسیار با جدیت کار میکنیم. هرات چې د هیواد په کچه ستر کرنیز ولایت بلل کېږي د سردرختي میوو ترڅنګ د انګورو باغونو او زعفرانو تولید په برخه کې ځانګړی شهرت لري. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. پکتیا کې د 550 میلیونه ډېر ښه راغلاست. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سویلي کوریا حقوق پوهانو د دغه هیواد استخباراتي ادارې ته ویلي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د زړه جراحي په اړه یې هیڅ نښې نښانې موجودې نه دي. سویلي کوریا رسنیو وروسته له هغې د کیم جونګ اون د روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړل چې په عامه توګه نه لیدل کېده، خو اوس د یاد هیواد پارلمان دغه راپورونه بې اساسه وبلل. د سویلي کوریا د استخباراتو ملي اداره وایي کیم هیڅ د زړه جراحي نه ده کړې. سویلي کوریا وایي ممکن نوموړی دا کار ځکه کړی وي چې له کورونا ویروس ځان خوندي وساتي. د کیم جونګ اون د روغتیا په اړه ضد نقیض راپورونه وروسته له هغې خپاره شول چې د 12 ورځو لپاره یې په عامه توګه رسنیو ته راښکاره نه شو. د ترکیې ملي هوایي شرکت وایي راتلونکي جون میاشت کورنۍ او بهرنۍ الوتنې پیلوي. د ترکیش په نوم د ترکیې ملي هوایي شرکت چې د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه یې خپلې الوتنې بندې کړې وي راتلونکي جون میاشت الوتنې پیلوي. د یاد شرکت مسؤلینو ویلي چې له کورنیو الوتنو سربیره د افغانستان په ګډون د نړۍ 19 هیوادونو ته خپلې الوتنې بیا شروع کوي. ترکیش شرکت ویلي کورونا ویروس له امله رامنځته شوي حالت اقتصادي وضعیت خراب کړی او یوه اونۍ کې به دغو هیوادونو ته 15 الوتنې وکړي. ترکیه کې تر دې مهاله کورونا ویروس له 109,000 زیات کسان نیولي او له 3,500 زیات یې مړه کړي دي. نړۍ کې د کوویډ-19 ناروغۍ له امله د مړو شمیر له 258,000 واوښته. د کوویډ-19 وژونکې ناروغۍ له امله نړۍ کې 258,802 کسان مړه شوي او له 3.1 میلیون زیات پرې اخته شوي دي. د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې یاد ویروس له امله امریکا کې له 2,000 زیات کسان مړه شوي او له 1.2 میلیونه زیات نور یې نیولي دي چې له دې سره د جدول په لومړي سر کې ځای لري. له امریکا وروسته بیا بریټانیا هغه هیواد دی چې په مړینه کې له ایټالیا مخکې شو چې هلته له 9,000 زیات کسان مړه شوي. یاد ویروس چې تیر کال د چین په ووهان ښار کې پیدا شو تر دې مهاله یې واکسین او درمل نه دي پیدا شوي او له 1.2 میلیونه زیات کسان ترې رغېدلي دي. د نن شپې خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو ډېره مننه. تر بیا ښه وخت.